یو بل سره دې معامله کې پوره تعاون وکړو. رب العالمین په داسې مکمل ډېر خوشحالیږي. خو په دې جرګه کې چې د فرید او د دال محمد دي ترمنځ چې دا کومه معامله را روانه وه یا د کال نه یا د دونه هر څونه وخت نه چې را روانه وه، په دې کې چې کومو مشرانو منډه والې ده الله پاک دې د هغې ډېر عزت وکړي. په هغې کې یو منصف لالا دی، یو کمال دی، یو ولی خان دی. الله دې دې له نور هم وس او توفیق ورکړي چې په دې کلي کې دا څومره مسایل دي، زموږ په دې کلي کې دا مصیبتونه دي، دشمنۍ دي، همدقسې د الله دې له وس ورکړي چې د نورو معاملو کې وګرځي د الله د رضا دپاره او د دې فریقیانو دا کورونه جوړ شي. تاسو وګورئ د مارونو نن مونږ په وړو وړو خبرو باندې دشمنۍ کوو. پس په وړو وړو خبرو ما ته یې ولې وکتو، د ما پولی ولې ووالو، د ما لښتې ولې ووالو، مونږ په دې دشمنۍ کوو که نه. نو مونږ له پکار دا ده چې مونږ دا شیزونه ټول شاته کړو او یو بل د الله ګوره یو سړی دی ما سره ظلم کوي، زیاتې کوي، زه خفا ګورم چې دا ما سره ظلم دی. خو که دغه سړی ما کله الله ته پرېښو او د مشرانو په مخ مې معاف کو، نو الله پاک به ماله په دې دنیا هم عزت راکړي، په آخرت کې به م عزت راکړي. تاسو دې الله ډېر عزت وکړي چې تاسو تکلیف کړی دی او د خیر کار. الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو د پښتونخوا په سترګې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. څنګه چې تاسو ته پته ده دا یو د ډېرې مودې راځي چې کوم دی نو موږ په دې خپل پیج باندې په دې خپل چینل باندې د روغې جوړې چې کومې ویډیو دي هغه ورکوو. په هغې کې را سره همیشه دپاره عدل شیر صاحب او ولی خان نجي دی را سره څنګ په څنګ وي. نن هم یو روغه وشوه، روغه د چا وه او په دې کې فیصله څنګه وشوه حاجي صاحب سره په دې باندې خبرې ترې کوو. د حاجي صاحب د زړه چې کوم بړاس دی هغه هم اورو. حاجي صاحب ته اول ستړي مه شئ. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. صابر جانه څنګه یې؟ بالکل روغ جوړ یم حاجي صاحب. خیر دی، ټیک ټاک. نن روغ وشوه د خیره سره الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یو. الحمدلله دا زموږ د دې سوړیزو اوسېدونکي دي. یو فریق دی دال محمد او اسد، دویم فریق دی فرید او اکرم. الله دې خوشحاله کړي. دې کې دې خپو باندې ډېر زخمي وو او د هغې نه بعد د کلي د علاقې ډېرو خلکو پکې هلې ځلې وکړي. خو زه به داسې ویم چې د سوریزو طرف نه داسې چند کسان مشران وو چې هغوی ما ته وویل چې ته راشه او زمونږ د دې کلي دا یوه مسله ده او دې کې قدم واله که الله پاک دا سر ته ورسوله. الحمدلله هغه فیصله مونږ وکړه
ډېر جرګې او فیصلې نن داسې چې په جرګې عام کې جی دومره جرمانه شو دومره شو خو الحمدلله ما دواړه طرفین چې کم زخمي وو د هغه لپاره ما مناسب جی جی په یو فریق باندې د ډاکټر هغه کومه خرچه چې وي هغه هم ایښې ده صحیح چې په هغې باندې دواړه فریقین پوه دي صحیح دی باقي الحمدلله راله او د خدای په قرآن باندې ګوتې کېښوي صحیح او دواړه مخکې دشمنانو خو لحاظه اوس دواړه رونه شو غرونه جی ستاسو په دې روغه کې تاسو سره مشران څوک څوک وو؟ په دې روغه کې چې موږ سره اظهر شیر چرمین صاحب وو نور محمد اجي صاحب وو صحیح او کمال د ګل آباد صحیح یو پکې د شیخانو اسد وو صحیح چې ما سره په دې کې د ټول نه زیاته منډه شیخ اسد صاحب کړې ده صحیح او دغسې پکې د سوریزو منصف صحیح دا ما سره په دې کې ملګري وو صحیح ایسه تاسو خو په دې کلو کې ګرځئ او داسې بهر هم لاړ شئ روغې جوړې دپاره زیاتر داسې خلک پکې شته دي چې یاره دا مشران یې مني خو دا کشران دي روغې ته غاړه نږدې دي ته به څه ویلې خپله کشران نو صابر جانه خبره ستا بالکل صحیح ده نن وخت کې حالات داسې دي چې په هر کور کې د مشر لږه منوخته کمه ده صحیح او کشرانو دا دومره اتارټي اختیار میلو دی چې هغه خپل مشر ته ګوري نه صحیح او د هغه خلاف هغه خبره او اواز اوچتوي صحیح خو داسې اوس هم ناکام دی او بیا دپاره به هم ناکام وي او بیا دپاره به هم ناکام وي صحیح. کوم سړي چې د مشر ومنو ده نو هغه فایده وکړه او نقصان نه به الله بچ کوي صحیح زمونږ دا ځوانان چې کوم دي که نه په وړو وړو خبرو باندې ټوپک ته ځي او دا ټوپک رالي دا آسان کار دی بیا وروسته کې که نه ګران کار دی په دې باندې لږ د ملګرو سره خبرې وکړو صابر جان بھائی ډېر عجیبه او ډېر ښه سوال دی وکړو ډېر ښایسته سوال دی وکړو جی یقینا دا هلکان چې کوم دی که نه د دوی د وینې جوش کوي صحیح او دوی چې کله وینه جوش وکړي نو دوی بیا ټوپک ته لاس کړي صحیح لکه څوک سپېړه وکړي ټوپک او کار ډېر تېز وران شي صحیح نو زمونږ والد صاحب د الله وبخي آمین هغه به اکثر داسې چې معاملات به راغلو نو هغه به لاړو صحیح او هغه معامله به یې ختمه کړه صحیح نو زمونږ د هلکانو به ویلي چې یاره دا ویارېد نن مونږ ته پته لګي چې هغه یارېدلی نو هغه مونږ دغه نه بچ کولو دغه نه بچ کولو زمونږ د مستقبل سوچ یې کولو نو دغسې ډېر هلکان چې کوم دی همدغسې ټوکې ګڼي خو هغه ټوکې نه بیا بوغه جوړه شي صحیح او هغه دشمني تر دې حده پورې لاړه شي چې بیا یې په راغونډولو څوک نه پوهېږي صحیح نو همدا کومه چې دا کومه معامله کې چې مونږ ناست شو الحمدلله د دې کسان نومبې مونږ له راغلي وو صحیح او یو ما ته مخامخ هم ناست دی مزر وایي دا اسد چې کوم دی دا د دوی ماماګان دي صحیح او یو ورسره بل و نو ما خدای شته بس زه دلته راغلم ولي خان حاجي ته مې چې مونږ دره وو صحیح نو مونږ ورسره همدا خبره وکړه چې داسې کار وکړئ چې اول پکې خیر دی یو جرګه جوړه کړئ او هغې نه پس ته خیر دی بیا مونږ درشو نو دا معامله به الله خیر ته ورسوي صحیح نو الحمدلله هماغسې وشو دې کې جرګې مرکې وشوې او اخیري او اولین هغه دغه چې کومه ده هغه روغه صلح الحمدلله په خیر خیریت سره وشوه ځکه څنګه چې تاسو وکتو لکه مفتي صاحب راغلی او معاویه صاحب هغه ښایسته ښایسته خبرې وکړې دواړو فریقینو له قسم هم ورکړو او الله پاک هغه دشمني په دوستۍ سره بدله کړه نو الله هم قدر وکړه او الله هم عزت وکړه مهرباني جی 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 مونږ سره زمونږ دا هم چې کوم دی په دې جرګه کې مشر او تاسو سره نو منصف حاجي زه هم د هغه په زړه که څه خبره وي نو بالکل کولی شي جی منصف حاجي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صابر خان وایي ستا ډېره مننه الله دې خوشحاله او آباد لره زه چې کوم ځای کې م ګورم نو تاسو زمونږ د دې علاقې دپاره ډېر وخت قیمتي نن وختونه قیمتي دي خو تاسو د هغې دپاره مونږ له وخت راکوئ الله دې تا خوشحاله او آباد لري انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم یا الله زمونږ د مسلمانانو د منځ نه د دشمنۍ اوچتې کا
یا الله زمونږ د مسلمانانو د منځ نه د دشمنۍ بدۍ اوچتې کا یا الله زمونږ دا بدۍ دا دشمنۍ یو سا د یهودیانو منځ کې واچوه یا الله د یهودیانو نه زمونږ د فلسطین مسلمانان ډېر په کړاو دي یا الله دا بدۍ یو سا د یهودیانو منځ کې واچوه هغې خپلو کې اخته کا یا الله مونږ د ټولې دنیا مسلمانان رونه کا یا الله یو بل سره خواږه کا یا الله دا نفرتونه بغضونه کینې زړه خیرن یا الله زمونږ زړونه یو بل ته تک سپین کا یا الله خپل فضل سره په دې مجلس کې د چا څه بدۍ دشمنۍ وي خاندانونو کې خفګانونه یا الله د ټولو په منځ کې اتحاد اتفاق مینه محبت ورورولي نصیب کا یا الله مونږ نه راضي شه دا کوم عمل د صلح مصالحت د مشرانو کړی دی څومره ویناګانې او څومره قدمونه پکې دی اخیستي یا الله دا ته قبول کا یا الله د تیر شوي ژوند د ګناهونو کفاره ور دپاره وګرځولی کړي یا الله د فریقینو د دواړو کورنۍ یا الله د دې ورورولي د مخکې نه زیاته مضبوطه کړي څومره دې سره راغلي میلمانه دي د علاقې د خلک دي یا الله قربانه دي د دې علاقې خلک دی یا الله د ټولو قدمونه په تله د نیکۍ کې واچي یا الله د ټولو مشکلات حل کړي دې وخت سره یا الله ته مونږ د عرش نوینې ګوري یا الله زمونږ په بخښنه باندې د عرش ملایکې ګواه کړي زمونږ نومونه هغې ته واخلي او زمونږ په نومونو باندې مونږ ته بخښنه نصیب کړي یا الله دې مجلس نه مونږ داسې حالت کې خپلو کورونو ته واپس کړي چې زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف شوي وي یا الله مریضان روغ جوړ کړي یا الله څومره بدیدار دي د ټولو بدۍ په دوستۍ او ورورولۍ باندې بدلې کړي مونږ ټولو ناراضي شي زمونږ د ټولو په آخر وخت کې دا پاکه کلمه طیبه وینا نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله